زه د افغانانو خصوصا د پښتنو که هغه لر دی او که بر دی تاسې فکرونو ته ظاهرا پاتې یم. ډېر سیک مایند لرئ. که سړی د یوې وړکۍ ورېرې یا د خورزې د هغې عمر به ډېر کم وي. آیا په غرب او یورپ کې د اوسېدو معنا دا ده چې ته خپله ښځه خپل ماشومان د څو ویوز او لایکونو دپاره نندارې ته وړاندې کړي او بیا چې دی د معاشري لوفر خلک چې کله تا باندې بد کمنټونه کوي ته بیا ټول پښتنو ته چې دی سیک مایند وایي. پوهېږې زه د کوم مشر باره کې خبرې کوم، هغه مشر چې هغه په عمر کې ډېر دی، چې هغې اول خپله ښځه د کیمرې مخې ته راوستله، بیا چې دی د کور نور ماشومان او نور غړي چې دی د کیمرې مخې ته کړه، خلکو ورباندې چې دی بد کمنټونه وکړه. اول خبره خو دا ده چې دغه خلکو ډېر بد کار کړی چې ستا کورنۍ په بدو الفاظو باندې یاده کړې. خو پوښتنه دا ده چې دا دروازه چا پرانیسته؟ کله چې ته د کور د ټولو نه قیمتي شی بازار ته وړاندې کې او په دې بازار کې چې دی بیا زرګونه او لکونه ناپېژندل شوي خلک دي او هغه ټول هغه ویني، نو پړه چې دی په بازار ده او که په تاسو. زما ډېره محترمه وروره، اسلام مبارک دین مونږ ته د حیا او د عزت درس راکوي او ښځې چې دی هغه د ټولو نه قیمتي او اهم شی بللی دی او هغې د کور ملکه ګرځولې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته. هر یو چې دی په تاسو کې شپونکی دی او د هر یو نه به چې دی د قیمت په ورځ باندې د دې رعیت باره کې دینه لاندې چې کوم خلک دي د دې بچي دي اولاد دي کشران دي دې باره کې به دې پوښتنه کېږي. نو قیمت په ورځ باندې الله رب العالمین تا نه ستا د ښځې باره کې ستا د ماشومانو باره کې ضرور پوښتنه کوي چې ولې تا داسې یو کار کوو، ولې تا د بېحایۍ دروازې پرانیستلې، ولې تاسو خلکو د داسې یو ماحول جوړوو چې ته پوهېدلې دا معاشره روغه نه ده، په دې معاشره کې مریضان خلک ډېر دي، ولې داسې یو کار تا کوو چې د خلکو د موقع په لاس باندې ورشي. په دین اسلام چې دی ښځو ته د حجاب امر هم کړی دی د دې وجې نه تر څو چې د معاشري د شرمخانو او مریضانو نه چې دی د دې حیا او عزت بچ پاتې شي. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې شخص ته چې دی د یوس ویلی دی او دا به چې دی جنت ته ننوځي. د یوس هغه شخص ته ویلی کېږي چې هغه د خپل کور او د خپلې ښځې عزت چې دی هغه خلکو ته وړاندې کوي او د هغې په باره کې چې دی هغه بلکل نه غمجن کېږي. که د هغې حیا او عزت د خلک په هر یو سترګه باندې ګوري. مشره مخکې دې نه چې ته خفه شي په دې باندې فکر وکړه چې دا کار شروع چا که او ولې داسې وشول. که چېرته تا خپل ماشومان، خپله مېرمنه، خپل کورواله په حیا او عزت سره او څنګه چې اسلام تاته امر کوي هغه شان دې ساتلی وې نو نن به چې دی دا نه پېښېدل. او زما ټولو هغه ورونو ته چې دی دا پیغام دی چې د یو څو لایکونو او د دې سسته شهرت دپاره چې دی خپل عزتونه مه لیلاموئ. د الله رب العالمین نه یره وکئ او مخکې د دې نه چې داسې حالت سره تاسو مخامخ شئ د ځان اصلاح وکئ، معاشره چې دی په خپله اصلاح کېږي.